په دوران غسل کې چا تشې متیازې وکړي یا د چا نه هوا خارج شه، آیا نو دی به دوباره غسل کوي که نه دغه غسل یې وشولو؟ ګران کتونکو دا ډیره ضروري او ډیره مهمه مسله ده. کله چې یو مسلمان باندې غسل واجب شي یا یو غسل سنت ادا کوي، په دغه دوران کې دغه مسلمان خولې توبه چولی دي، یعنی چې کوم فرض دی خولې توبه چول هغې پوره کړی دی، ورسره سنګو توبه چول دا فرض یې ادا کړی دی. هغې نه وروسته په بدن باندې اوبه راچولي دي یا بدن باندې اوبه نه راچولي، خو یعنې په دغه دوران غسل کې دغه مسلمان تش او دس مات کړو، یعنې تشې متیازې وکړلې یا چې دی هغه نه هوا خارج شوه. په دغه دواړو صورتونو کې د دغه مسلمان غسل نه خرابېږي. په دغه غسل کې چې کوم فرایض ادا کړي دي هغه ادا دي او چې کوم ورته پاتې دي هغه د مکمل کی. یا که دغه غسل پوره کړی وي په دغه دوران کې دنه چې د هوا خارج شوله یا تش او دس مات کړو، یعنې تشې متیازې وکړلې، نو په دغه صورت کې دغه مسلمان غسل شوی دی، په غسل باندې هیڅ قسمه فرق نه غورځېدلی، خو لیکن دی به دوباره اودس کوي. نو لهذا په تشو متیازو سره په هوا خارجېدو سره اودس ماتېږي، ځکه چې دا د اودس په نواقضو د اودس په ماتونکو اشیاو کې راغلي دي. نو په دغه دوران د غسل کې چې څوک تشې متیازې وکړي یا د هغه نه هوا خارج شي، په غسل باندې هیڅ قسمه اثر نه غورځېږي، غسل برقرار پاتې دی او د اودس مات شي، دوباره به د اودس کوي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.